نن د پښتو د لرغونو نومونو په باره کې ستاسو سره غږیږو او په دې لړۍ کښې پر دانو باندې چې ډېر لرغونی نوم دی د پښتنو پر دې باندې بحث کوو. دانو، دانی، دانوی او داناوه. دانو د پښتو ډېر زوړ او پخوانی نوم دی چې د بنسټ ایښودونکي سټه ایښودونکي بنیادګذار خردمند دانشمند اساسي او عالم معنا لري. دانو خورا لرغونی او پخوانی نوم دی خو شیر محمد خان ګنډاپور په خورشید جهان کښې او همدارنګه حیات خان په حیات افغاني کښې دا نوم ډېر لنډ راګرځولی دی او وایي چې د غرغښت 3 زامن ول چې دانی، بابی او مانی نومېدل. خو دانو یا دانی ډېر پخوانی دی او دومره نوی نه دی لکه شیر محمد خان او حیات خان چې په خپلو کړکېشونو یا تاریخونو کښې دا بیان کړی دی. دا نوم په اوستا کښې هم راغلی دی او کله کله د توره یا توراني زیاتونه هم پر سوې ده او د دانو توراني په شان راغلی دی. د اوستا د یشتونو په 40 پاټ کښې راغلی دی چې وایي تاسو خشتیار، تاسو د تورانیو یرغل او ټینګار مات کړي، تاسو په جنګ شي تورانی دانویان پای ته ورسول. هغوی چې د دانو وړاندې جنګېدل هغه کسان په اوستا کښې د خشتیار په نامه یادېدل. یعنې مقصد دا دی چې خشتیار هغه خلک و چې د تورانیو په وړاندې جنګ کاوه. دانو پر اوستا سربیره په رګویدا کښې هم د داناوه په بڼه راغلی دی او په 4 رګویدا 9 او 10 پاټ کښې وایي ای وژونکې ورترا، ای د لوړ توکم زویه، کله چې تا داناوه وژل نو دومره په خشم نه وې. رګویدا د ویدا ډېره لرغونې او پخوانۍ او لومړنۍ برخه ده. ویدا 4 برخې لري چې رګویدا ده، ساماویدا ده، اترواویدا ده او یجرویدا ده. په رګویدا کښې د پښتون یا پښت نوم هم یاد شوی دی او د پښتنو د پاچاهانو، نومیالیو، غرونو، سیمو او د آریایانو د 10 قبیلو د جنګونو یاد هم کوي او په دوی کښې پښت یا پښت قبیله تر ټولو لویه یادوي. پښت یا پښت قبیله تر ټولو لویه یادوي او په اریایي کورنۍ کې یې ستر نوم او نشان یادوي چې د کابل څخه تر ګنګا پورې خپاره سوي ول. نو دانو یا د پښتنو دا لرغونی نوم په رګویدا کښې د داناوه په څېر راغلی دی او دا نوم د هغو لرغونو مهالونو څخه بیا تر نن مهاله پورې پښتانه پر خپلو زامنو باندې ږدي. ما هم خپل کشرۍ زوی دانوګل ونوماوه. دانوګل ماشاءالله دی اوس 19 کلن دی او پر زلمیتوب یې برکتونه وي.